یو کس تپوس کړی ده چې یو ماشوم پیدا شي او د پیدایش په ټیم کې یعنی سا رانه وړي مړ شي، مړ پیدا شي، معنا سا رانه وړي، نو دا به د سره به څه چل کېږي؟ نو زموږ فقهای عظام وایي چې دا به کپړې کې تاو کې، د باندې نه غسل شته نه پې جنازه شته، بس یو کپړې کې تاو که یو ځای کې ښخ که. د دا طریقه ده چې کم ماشوم پیدا شي او مړ وي نو د هغه دپاره نه غسل شته او نه والا جنازې مونځ پې شته، احتراما یې کپړې کې تاو که یو ځای کې دفن که. او بل چا د غسل طریقه وي چې د غسل څه طریقه ده، نو غسل کې خو 3 فرایض دي. یو خله چې غسل د باندې واوښتو جنابت حالت کې شوې نو 3 فرایض دي په غسل کې چې غسل کوي اول بخله کې اوبه اچوي او پوزه کې به اوبه اچوي او ټول بدن به لمدوي. دا د غسل فرایض دي. خوله کې اوبه، پوزه کې اوبه او ټول بدن لمدول، په ځان باندې اوبه راواړوه، 3 ځلې راواړوه. ښه طریقه دا ده. خو چې ټول بدن دې لوند شو بس تا غسل وشو. او نو 3 فرایض دي په غسل کې: خوله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول او ټول بدن لمدول. دا د غسل طریقه ده. الحمدلله رب العالمین.